بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو کتونکو د هر څه نه مخکې مې سلامونه ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بایست. دوستانو موږ پر تیر درس باندې پر پیوټ ټیبل باندې پریکټیس وکړي او د هغه اړوند د انالایز او ډیزاین وینیو چې پیدا شوي وي په هغه کې مو د ډیزاین او په انالایز کې مو د مختلف طی مراحل ولوستل. اوس راځو پر ریکومینډډ پیوټ ټیبل باندې. ریکومینډډ پیوټ ټیبل وظیفه یې څه شي ده؟ کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ یو منیو تاسو ته راځي چې په هغه کې تیار ټیبلونه شته. سم آف سیل بای سلیمان په دې شکل سره یې غواړئ، په دې شکل سره یې غواړئ، په دې شکل سره یې غواړئ. هر شکل چې ستاسې خوښ وي پر هغه باندې کلیک وکړئ او اوکې یې کړئ. په هغه شکل سره به تیار پیوټ ټیبل جوړ سي. مخکې چې مو کوم شیان تکرار کړي وه دا یې هم هغه شیان دي. تاسې پر دې باندې پوره پریکټیس وکړئ. که غواړئ چې ډیټ دې هم معلوم سي، که غواړئ چې کمپنۍ دې هم معلومه سي، نو په همدې شکل سره یې تاسې کولی سي دوستان. که غواړئ چې خپل ترتیبات یې جوړ کړئ په عین شکل سره لکه چې په تېره ویډیو کې موږ ولوستل په هغه رقم ټول پریکټیس پر کولی سي. که غواړئ چې دا شیټ ډیلیټ کړئ نو را به سي د راسته کلیک به وي، منیو راځي ډیلیټ شیټ او ډیلیټ به یې کړئ، دا به ایسته سي. ورپسې د ټیبل کمانډ دی چې د ټیبل کمانډ شارټکټ یې کنټرول ټي ده. که چیرې پر دې باندې زه کلیک وکړم په اتومات ډول به هغه ساحه چې زه پکښې ولاړ یم ما ته به هغه ایریا سلیکټ کړي. کله چې پر دې کلیک وکړم ګورئ دوستانو په همدې شکل سره ایریا ټوله سلیکټ کړه. درته وایي چې د سی کالم څخه او 40 را څخه شروع بیا تر اف کالم او 58 را پورې چې دا برخه ده څه پورې را رسیږي. څه موږ به په همدې شکل سره بیرته سلیکټ کړو او اوکې به یې کړو. نو په همدې شکل سره چې کله موږ پر دې باندې اوکې وواله په داسې ډیزاین سره موږ ته ټیبل جوړ سو چې د ټیبل تر څنګ د ډیزاین منیو یا د ډیزاین ټیب هم ورسره راغلی چې په دې ډیزاین منیو کې پر دې ټیبل باندې په مختلف ډول کمانډونه موږ اپلای کولی سو. نن راځو پر دې باندې ډسکس څېړنه کوو. خدای دې وکړي چې دا درسونه ستاسې د خوښۍ وړ ګرځي. که مو چیرې استفاده ترې کړې وي او یو څه مو ځینې زده کړي وي نو دا چینل د دوستانو سره شیر کړي او دغه رقم تاسې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د بیل تڼۍ وي تر څو راتلونکي ویډیوې په اپډیټ شکل تر تاسې پورې در ورسیږي او زموږ د چینل ویډیوې د دوستانو سره پر سوشل سایټو باندې شیر کړئ، پر فیسبوک، پر واټساپ، وایبر، سکایپ، پر هغه نور سوشل سایټونه چې تاسې استعمالوئ پر هغه باندې یې شیر کړئ. یو هدف خو دا دی چې هغه شخص ته به دا ویډیو ورسیږي، بل هدف کومک دی. د زموږ داسې ټولنه ډېره ځپلې ده، د پښتنو ټولنه خصوصا جنګ او نارامي او بې امنیتي پکښې ډېره ده. نو په داسې مراحلو کې چې هغه د کور راوم نه وځي او هلته په خپل کور کې د خپل ابا او د خپل مور په څنګ کې زده کړه وکړي، دا به ډېر ښه وي د هغه دپاره. نو تاسې د هغو دوستانو سره شیر کړئ او زموږ ویډیوې ټولې ورته واستوئ تر څو هغه هم پوره بشپړ معلومات په اکسل کې ترلاسه کړي. دوستانو راځو نن د ډیزاین پر منیو باندې څېړنه کوو. ډیزاین منیو په اول سر کې دلته ټیبل نیم دی چې د دې هدف څه شي دی. دلته خو اوس موږ 5 ټیبل خلاص کړي دي، شاید مخته لوړ نور ټیبلونه هم موږ ولرو. که چیرې دا نوی شیټ وي نو په دا ځای کې لیکل کیږي چې ټیبل 1. خو په هر صورت دا 5 ټیبل دی. د دې ځای څخه تاسې کولی سئ چې د ټیبل نوم هم وربدل کړئ، فرضاً د اسد په نامه سره یې کړئ. دا ټیبل اوس د اسد په نامه سره ثبت سو. په دې کې څو فایدې دي. یو فایده خو دا ده چې دا ټیبل د اسد په نامه سو. که چیرې تاسې بل ټیبل غواړئ چې هغه ټیبل ته واړئ، فرضاً دا ټیبل دی، دا موږ یا یې سلیکټ کړئ او یا یې هم په یو خانه کې ودرېږئ، انسرټ ته راسئ، ټیبل ووي، هغه علاقه به انتخاب سي، اوکې کړئ. دا په ټیبل 6 باندې واوښتئ او هغه 5 و، هغه اسد نوم ورکړئ.
و دې ته به تاسې د پروا نه کوي زما نوم به ورکړو رحمان. دوستانو غواړو چې د دې نوم ورکولو هغه اصلي مفهوم ته ورسېږو چې مفهوم یې څه شی دی. مفهوم یې دا دی که چیرې موږ وغواړو چې د دې ټیبل ټوله ټوټل راوباسو نو فقط دلته خو موږ ټوټل راایستلی دي چې 2,53,000 صحیح. فرضاً که موږ داسې وغواړو چې زه دا فارموله ایسته کوم صحیح، دا اوس ساده اوس به نه ټوټل کېږي. اوس راځم ورته وایم چې is equal to SUM چې سم د جمع په معنا دی، یعنی د هر فارمولې د جمع فارمولې وروسته سم یا د تقسیم فارمولې، خو دا عموما دغه فارموله کاریږي. وروسته بیا د فارمولو څخه هم موږ تاسې څکه کوو چې ډېرې فارمولې په دې کې شته، هغه مهمې فارمولې چې زموږ په ورځني ژوند کې موږ سر و کار ورسره لرو هغه وایو. نو is equal to sum قوس خلاص فقط دلته به ولیکئ دا د اسد په نامه و، ادای اسد. کله چې د اسد نوم ما ورکړي ټیبل ټوله سلیکټ سو، هدف یې دا دی چې موږ ته په دې ټیبل کې چې عدد وي هغه راته جمع کړه. حروف مه جمع کوه، مه تاریخ جمع کوه، مه انګلیسي حروف جمع کوه او مه تاریخ عددونه جمع کوه. فقط هغه عددونه چې هغه مربوط په دې جدول کې تر عاید پورې دي، تر تنخواه او تر سیله پورې دي، هغه راته جمع کړه. نو بیرته قوس بندوم او انټر کوم، په همدې شکل سره به راشي. دوستان که وغواړو چې د دې ټوټل راوباسو داسې کوو چې is equal to SUM سم قوس خلاص، فقط په قوس کې ولیکئ چې اسد او قوس بند انټر یې کړئ، د دې جدول ټول ټوټل تاسې ته راوځي. او که غواړئ چې ایوریج یې راوباسي یا کاونټ یې راوباسي دلته به راسي is equal to قوس خلاص اسد نوشته کوي، فقط تر اسد پورې مربوط دي ځکه موږ د ټیبل ته نوم ورکړی اسد. 16 خانې دي صحیح، په 16 خانو کې موږ تاسې لیکل کړي د اعدادو. او که دغه رقم ایوریج وروسته موږ ته فارمولې وایي د اوسط او دغه رقم د فیصدي، ټولې فارمولې پر دې اپلای کوای شي ځکه موږ دلته نوم د اسد ورکړي. دا هم د ټیبل نیم یو دا خاصیت شو چې په نامه سره ونومول شو، بل یې دا خاصیت دی چې هغه موږ کولی شو فقط په فارموله کې د اسد نوم کار کو، هره فارموله پر دې ټیبل باندې اپلای کیږي. بل دوستانو د ریسایز ټیبل په نامه سره دی. د ریسایز ټیبل هدف دا دی که چیرې موږ د دې سایز دوهم ځلې ورکړو نو په ټوټل کې تغیر راځي. په خاطر د دې ته ګوري که چیرې موږ پر دې باندې کلیک وکړو دی دا علاقه موږ ته ښیي. زور ته یا فقط د دې ځای څخه ونیسه تر دې ځایه پورې دا علاقه راوله تر محموده پورې دا علاقه راوله او اوکې که د دې حاصل راوباسه د دې حاصل 1,78,000 کېږي. ګورئ علامه یې هم تر دې ځایه پورې دا ده راغلې. او که ورته ووایم چې ریسایز یا بیرته یې ریسایز که له دې ځای څخه تر دې ځای پورې او اوکې که بیرته به د دې مجموعه ټوټل مبلغ 2,53,000 افغانۍ راوځي. دا هم د ریسایز هدف او کړنه. راځو سمرایز ویت پیوټ ټیبل. که چیرې تاسې غواړئ دغه ټیبل په پیوټ ټیبل باندې واړوئ نو د دې ځای څخه یې تاسې کولی شئ چې مخکې پر دې باندې موږ څېړنه کړې ده او دلته هم د دې ټیبل نوم تاسې ته شو کوي چې د اسد ټیبل دی. کله چې پر دې باندې اوکې وکړئ په نوي شیټ کې پیوټ ټیبل موږ ته جوړیږي چې د هغه په مرسته موږ کولی شو په خپل خوښه باندې ټیبل جوړ کړو. بیرته دا شیټ تاسې هم ډیلیټولی شئ. دغه رقم راځو د ډیزاین ټیب ته، د ډیزاین منیو ته. دلته یې لیکلي دي ریموو ډوپلیکیټس. دوستانو که چیرې په دې جدول کې 2 نومه داسې نومان راغلي وي چې هغه تکراري وي چې د هغویو تاریخ هم یو شی وي، د هغویو مبلغ یې هم یو شی وي، نو دی هغه نومان ایسته کوي. فقط ډوپلیکیټ موږ دې ته وایي. ډوپلیکیټ په دا معنا نه دی چې نوم یې بدل وي اما معاش یې یو رقم وي، یا نوم یو رقم وي معاشونه یې بدل وي.
هغه ته ډپلیکیټ موږ نسو ویلی. ډپلیکیټ هغه دی چې په عین شکل سره یو نوم 4 واري چې هم د پلار نوم یو رقم وي، هم په هغه کمپنۍ کې شرکت کې کار کوي، دغه رقم یې سیلري هغسې وي، پر هغه تاریخ وي. دغه ډپلیکیټ دغه جدول څخه په اتومات ډول ایسته کوي. که چیرې موږ دلته پر دې باندې کلیک وکړو ریموو ډپلیکیټ، صحیح. دلته دی په منیو کې موږ تاسو ته وایي چې سلیکټ آل، ان سلیکټ آل. ګورې په ان سلیکټ چې کلیک وکړم دا د سلیکټ دغه څخه وځي، یعنې غیر فعاله کیږي. او سلیکټ آل دا د ټیک مار علامه چې ده دا سلیکټ شول. که چیرې زه پر دې باندې اوکې کم، که چیرې په تاریخ کې یو تاریخ یا 2 تاریخه ډپلیکیټ راغلي وه، دغسې که په سیلمینانو کې راغلي وه، او دغسې که په کمپنۍ کې راغلي وه، دغسې که په سیل کې راغلي وه، هغه له منځه یوست. کولی شي تاسې 2 غیر مارک او 2 دې مارک وي، ټیک مارک دې وي، او که کولی شي چې ټول انتخاب کړي، ټول انتخابولی شي. اوکې کوم نو دی به موږ ته ریزلټ راوړي چې په دا نامه سره ډپلیکیټ 2 دانې نسته. که چیرې و دې ټیبل ته راسو، دلته کلیک وکړو، ډیزاین منیو ته راسو چې ریموو ډپلیکیټ او اوکې به یې کړو. نو ډپلیکیټ ویلیو په دې کې هم نسته. نو رابسو موږ تاسې دغه خانه به راواخو، کنټرول سی، کنټرول وی، کنټرول وی، او دغه رقم دلته به هم کنټرول وی کو. دې ته به جلا رنګ ورکو، هم ته به ولاړ سو او په داسې شکل سره یو اسد هم دا دی، دا به هم په داسې شکل سره کو، ځکه چې موږ تاسو ته معلوم سي که څه هم رنګونه ډېر تیز وي، بخښنه غواړم چې موږ تاسو ته معلوم سي د اسد په نامه سره 4 کسان دي چې نومونه یې هم یو شی دي، تاریخونه یې فرق سره کوي، او 2 تاریخ یې تقریبا سره یو شی دي، او دغه رقم په یوه کمپنۍ کې کار کوي، معاشونه یې یو شی دي. نو راځو د ډیزاین منیو ته او ورته وایو چې ریموو ډپلیکیټ. اوکې ګورئ دوستانو 2 ولاړه 3 پاته دي، یا هم یو ولاړې 2 پاته. دلته معاشونه یو شی دي، خو اما تاریخونه یې فرق سره کوي. که چیرې موږ دغه تاریخونه هم یو شی کو، نو 100 په 100 کې به دا هم له منځه ولاړ سي، او یو دانه به موږ ته پرېږدي. په داسې شکل سره که ریموو ډپلیکیټ اوکې کو، په همدې شکل سره دوستان بیرته یې کنټرول زیډ کوم. که چیرې دا سلیکشن جاري وي د کیبورډ څخه د ای اس سی تڼۍ وي، هغه به ایسته سي. دا د ریموو ډپلیکیټ خواص. اوس راځو د کنورټ ټو رینج، و رینج ته یې واړوه. کله چې پر دې باندې کلیک وکړو او یس یې کړو، دا فقط ټیبل نه دی، یو ډاکومنټ فایل سو، یو جدول سو، د ټیبل هغه څخه ولاړې، د ډیزاین منیو هم ورسره ولاړ. که چیرې بیرته کنټرول زیډ کړم، نو د ټیبل علامې به هم ورسره راسي. دا د فلټر نښانونه دي، په دې باندې موږ ډېره څېړنه کړې ده په هوم کې، په سارټ ان فلټر کې پر فلټر باندې موږ پر دې باندې بحث کړی. دا د فلټر علامه ده. کولی شي تاسې د 2019 یا د 2020 تاریخونه وګورئ، هغه دغه تاریخونه دي. کولی شي چې تاسې د 2020 دا مه ګورئ، د 19 ته وګورئ، هغه دا تاریخونه دي. او کولی شي چې دا فلټر کلیر کې کلیر کولی شي. دغه رقم په سیلمینانو کې غواړئ چې د اسد یا فقط د محمود دا چې مه راته ښکاره کوو، نور ټول ښکاره کړه، صحیح. او دغه رقم په اعدادو کې فقط دومره ورته وایي چې نمبر هغه غټ عددونه یې موږ ته وښیه، صحیح. اوکې کړئ. تر ټولو غټ عدد 2,53,000 چې ټوټل دی هغه دی. کنټرول زیډ کوم، راځم د ډیزاین منیو ته. کنورټ ټو رینج هدف دا دی چې د ټیبل د خواص څخه اړي د ډاکومنټ فایل په شکل، د ساده عام فایل په شکل سره راځي، او د ډیزاین منیو یې هم له منځه ځي. انسرټ سلایسر دا یو ډېر مهم کمانډ دی چې مخکې مې هم درته تشریح کړي. دا په نوي ورژن
اکسل کې راغلی په تیر ورژنو کې دا نه و. کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ منیو درته راځي تاسې به سیلمین انتخاب کړئ او دغه رقم به کمپنی یا سیل به انتخاب کړئ. اوکې به یې کړئ ځکه دا دوه ما په تیر وخت کې کړي وه اوس به دا دوه وکړو. اوکې کوئ دوې منیوې راځي سلایس راځي. غواړو چې د اسد ریکارډ وګورو. کله چې پر دې کلیک وکړئ د اسد ریکارډ دا دی چې په ایچ پی کې کار کوي. 10,000 یو واري پر یوه تاریخ خرڅلاو کړي 10,000 بیا 10,000 بیا او 23,000 بیا 15,000 بیا ټوټل. خو نو د دې ټوله جدول ټوټل 2,53,000 دی. سي د عمران دا یې سیل دی، د محمود دا یې سیل دی، د رحمان دا یې سیل دی. بیرته دا دې ځای کلوز کړئ او دغه رقم ورته وایي چې په ماشو کې دی سیل یا په اصطلاح په خرڅلاو کې دی 10,000 کم سړي سیل کړي 10,000 دغه کسانو کې اسد رحمان پر دغه تاریخ ورته وایي چې 22,000 کم کس کړي دي رحمان کړي پر دا ته وایي چې 23,000 کم کس کړي اسد کړي او دغه رقم تر پایه پورې 15,000 محمود کړي. بیرته کلیروي پر دې باندې کلیک وکړي او که غواړي چې دا مکمل ایسته کړي فقط راسئ دلته د ریمو سلایس تڼۍ ووهئ هغه به ایسته شي. دوستانو درس ډېر په زړه پورې دی. تاسې پر دې باندې پریکټیس وکړئ. انشاءالله زه امید در کوم چې ستاسې اکسل به په ډېر لږ وخت کې ډېر نوښت وکړي او تاسې به ډېر څه زده کړئ. ایکسپورټ په دې معنا چې د خارجه څخه که د نیټ څخه وي یا هم د هارد ډیسک د یو بل فولډر څخه تاسې یو شی راوړي یا د بل پروګرام شی راوړي د دې لارې څخه یې کولی شئ. ریفریش مې تیر دوره کې هم درته تشریح کړي که چیرې موږ په دې کې تغیرات راولو او په ټوټل کې نه وي راغلي غواړو چې هغه تغیرات پکښې راشي د ریفریش په وهلو سره هغه په ټوټل کې هم راشي. دا موضوع وي ټوله د پراپرټیز د دې خپله پراپرټي در معلوموي چې څومره حروف موږ پکښې کار کړي او دغه رقم د فایل د دې ډاکومنټ فایل پراپرټیز درته راولي. اوپن ان براوزر هدف یې دا دی چې په نیټ کې که یو شی وي هغه ته راخلاصوی سي. دا هم که لینک والا یو شی وي ته یې دلته راوستلی سي. خو په هر صورت دا ډېر مهم نه دي خو بیا هم که چیرې تاسې پر دې باندې تمرین وکړئ ښه به ډېر وي چې که چیرې تاسې نیټ ولرئ ځکه موږ دلته نیټ نه لرو په دا خاطر د دې څخه صرف نظر کوو او راځو خپل هغه مهم محتوا درس ته چې هغه زموږ په ورځنیز ژوند کې موږ هر ګړی د هغه سره مخامخ کیږو. ما مخکې هم دا یاداوري کړې ده چې په اکسل کې موږ باید ټکي په ټکي هغه څه ونه وایو چې هغه زموږ په درد نه خوري. هغه شیانو ته ضرورت شته او هغه کمانډو ته ضرورت شته چې هغه زموږ په درد وخوري. ډېر خلک دا فکر کوي چې تر دې کمانډ واوښتي دا نو نه دي زده او دا داسې دي. هغه خبره نه ده. مطلق زموږ کار په هغه کمانډو باندې چې موږ د هغه سره ډېر په تماس کې کیږو روزمره زموږ سره په جریان د کار کې یا زموږ چې نه زده زموږ د کار د ځنډ سبب ګرځي هغه شیانو ته موږ ډېره توجه ورکوو. نو راځو د هیډر رو کمانډ دی دا ټیک مات کله چې دا ایسته کم رو یې بالکل له منځه ځي. دلته چې هغه کم عنوانونه وه هغه د منځه ولاړه بیرته کې ټیک مارک کې بیرته به راشي. د ټوټل رو که غواړئ چې تغییر دې وکړي په همدې شکل سره دلته هم ټوټل دی او دلته هم دی کې بیرته ان ټیک مارک په دې شکل سره راځي کې ټیک مارک په دې شکل سره راځي. دغه رقم وایي چې بینډډ روز د رو هغه نقش هغه په اصطلاح ډیزاین یې هغه ایسته کړي هغه به ایسته سي. دغه رقم که فرست کالم د خطونه غټ سي بولډ دي سي چې معلوم سي ګورئ څه تغیرات پکښې معلومیږي سي چیرې دا زه راغټ کړم په همدې شکل سره ګورئ تغیرات یې تاسې په خپله ویني. او که ورته ووایم چې لاست کالم د بولډ سي او فرست کالم د بولډ سي نور د په هغه حالت فاتې وي تاسې کولی سي بیرته یې ایسته کولی سي. بینډډ کالم دا کالمونه چې دي هغه د ډیزاین دی بدل سي ساده دي سي یا د سپین سي ګورئ په همدې شکل سره فرق یو څه محسوسوای سي تاسې. او دغه رقم د فلټر بټن دلته دا فلټر بټنونه چې دي که غواړئ چې دا دغسې معلوم وي او تاسې د هغه څخه کار واخلئ خو ښه شه او که نه فقط دغه غیر فعال کړئ غیر انتخاب یې کړئ
غیر فعال کې هغه به ایسته شي، بیرته فعال کې بیرته به راشي. په همدې شکل سره تاسو پر دې باندې پریکټیس وکړئ. ټیبل سټایلز دی. په ټیبل سټایل کې مختلف د ټیبل سټایلونه شته. هر سټایل چې تاسو خوښ وي پر هغه پر اپلای کړئ، چې تاسو په طبیعت باندې خوښ وي هغه اپلای کړئ، وروسته له هغه څخه یې اوکې کړئ، په هغه سټایل باندې به راشي. دا مو نه دي خوښ بیرته بدلوئ، په همدې شکل سره یې کولی شئ. دوستانو دا و د انسرټ کمانډ ریکمینډډ ټیبل، خو مو د ټیبل برخه چې د هغه سره د ډیزاین مینیو پیدا شوه. د ډیزاین مینیو مو ټول وویل. انشاءالله په راتلونکي درس کې به موږ تاسې پر پکچر چې دې ته السټریشنز برخه وایي، ګوري د هر کمانډو لاندې بیا یو برخه شته چې دا د ټیبل برخه وه. د ټیبل په برخه پورې دغه شیان مربوط وه، د السټریشن په برخه پورې دغه شیان مربوط دي، دغسې د اډ انس په نامه سره دا شیان دي، دغسې چارټ دي، د چارټ مربوط چې دا بیا وروسته موږ ته چې دا ټوله وایي. خو په راتلونکي ویډیو کې به پر پکچر، آنلاین پکچر، شیپ، سمارټ آرټ، سکرین شاټ پر دې باندې به بحث وکړو. تر دې ځای پورې مو خدای دې چې په درس باندې سر خلاصوي. کوم چیرې زموږ درسونه خوښېږي زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، د بیل تڼۍ وي چې تر څو زموږ ویډیو په اپډیټ شکل تر تاسو پورې در ورسیږي. نور مو وخت نه نیسم، خدای مو مل شه، ښه ژوند، ښه چارې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.